د کونړ د سرکڼو اوسېدونکي وایي د پاکستاني ځواکونو توپونو مو د اوبو رسولو سیستم ویجاړ کړی. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ اړوند د شونګړی درې اوسېدونکي وایي د اوبو رسولو پایپي سیستم مو د پاکستاني ځواکونو توپونو ویجاړ کړی او د اوبو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره چې ماشومان یې له لرې چینو او خړونو اوبه راوړي چې له دې امله یې بچي له ښوونځي او درس ویلو بې برخې دي. د خلکو په وینا اوس چې له کوم ځایونو اوبه راوړي هغه غیر صحي دي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب کیږي. په کونړ کې طالب چرواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمېر مؤسسو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونګړۍ په څېر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې همکاري وکړي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازدی راډیو ته وویل د شونګړۍ علاقه چې د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې سره پرته ده دغه ځای کې د څښلو پاکو اوبو کمښت شته. دغه ځای روانې او د چینې اوبه نه لري. د پاکستاني پوځیانو په توپونو کې د اوبو سکیم خراب شوی دی. د سیمې اوسېدونکو د یادو توپونو له ویرې خپل کورونه پریښي وو، اوس بیرته ستانه شوي خو د څښلو پاکې اوبه نه لري. موږ له ټولو مرستندویه ادارو غواړو چې د شونګړۍ د خلکو د څښلو پاکو اوبو ستونزه حل کړي. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ اړوند د شونګړۍ درې اوسېدونکي په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو په توپچي بریدونو کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم له ویجاړېدو او د اوبو له نشتونه شکایت کوي چې د تېرې سه شنبې په ماښام هم پاکستاني ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر یو شمېر سیمو د توپونو او نورو وسلو په لسګونه ګولۍ راویشتلې وې چې پکې له 10 زیات څاروي وژل شوي وو او یو تن ټپي شوی و. تر اوسه پاکستاني حکومت د یادو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.